په مزار شریف ښار کې د استقلال څلورلارې د جوړېدو د بنسټ ډبره د څه باندې 12 میلیونه افغانیو په لګښت د بلخ ولایت د مرستیال والي او د مزار شریف د ښاروال په حضور کې کېښودل شوه. مسؤلینو د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ښاري زیربناو پراختیا د مزار شریف ښار له اساسي اړتیاو څخه وبلله او د عام المنفعه پروژو په پلي کېدو کې د خصوصي سکتور له همکارۍ هرکلی وکړ. هغوی ټینګار وکړ چې د دا ډول پروژو پلي کېدل د ښار د بڼې په بدلون د ښاریانو د تګ راتګ په اسانتیا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمولو کې مهم رول لري. جور کردن وطن، جور کردن سرک، جور کردن چوک‌ها، جور کردن انکشافی، کارهای اقتصادی، مدرسه، مکتب، پانتون و هر چیزی که به زندگانی انسان ضرورت داره به این مصرف بکنه انشالله اجرش الله تعالی برش میده. از تجاره ملی افغانستان و خاصتا تجاره ملی ولایت بلخ و خاصتا تجاره شهر مزار شریف ما سپاسگزار هستیم، قدردانی از پیش میکنیم که در بخش بازسازی، نوسازی و در بخش زیبایی شهر مزار شریف قدم‌های استوار انجام دادگی است. په همدې حال کې د هغه شرکت مسؤل چې د دې څلورلارې د جوړولو چارې پر غاړه لري وایي چې د استقلال څلورلارې به د 240 مترو په لوړوالي د یوې منارې په جوړولو او د اړینو اسانتیاو په برابرولو سره به په راتلونکو 7 میاشتو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. چهارراه و سرمایه گذاری 12 الی 13 میلیون افغانی انشالله با هزینه 12 الی 13 میلیون افغانی و با مدت زمان تقریبا 6 الی 7 ماه به لطف پروردگار به ارتفاع 42 متر انشالله العزیز به بهره برداری میرسه به یاری الله متعال. له بلې خوا د دې پروژې انجینر د پروژې د جزئیاتو په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې دغه څلورلارې به له ټولو اړینو اسانتیاو او شنو ساحو په لرلو سره جوړه شي. موضوعاتی که در نظر گرفته شده در این چهارراه ساعت سبز است در نظر گرفته شدن، گلکاری است، لایتینگ یا نورپردازی است و فواره یا اوزار کوچک تزیینی در نظر گرفته شدن. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په 1405 کال کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې له 10 څخه زیاتې پراختیایي پروژې پیل کړي دي چې په پلي کېدو سره به د مزار شریف ښار بڼه د پام وړ بدلون ومومي او ښاریانو ته به د لا غوره خدمتونو د وړاندې کولو زمینه هم برابره شي.